افغانانو لپاره دوه ډیر د خوشحالۍ خبرونه دا چې څه دي په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د کامیر هوایي شرکت د کابل او ابوظبي ترمنځ پروازونه بیرته پیلوي. دا خبره په دوبۍ کې د افغانستان لوی قونسلګرۍ په خپله فیسبوک پاڼه کړې ده. قونسلګرۍ ویلي چې له ډیرو هڅو وروسته د دغو پروازونو پیل ته زمینه برابره کړې. په دې اړه افغان جنرال قونسل مسعود احمد عزیزي د کامیر هوایي شرکت له رئیس تیمورشاه سره هم لیدلی دي. د قونسلګرۍ په اعلامیه کې زیاته شوې چې په دې لیدنه کې دواړو لوریو موافقه وکړه څو په اماراتو کې د ځینو وفات شوو افغان مسافرو د جنازو انتقال ته لومړیتوب ورکړل شي. قونسلګرۍ ژمنه کړې چې دې برخه کې له افغانانو سره همکارۍ ته تیاره ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې کابل ته د اکثرو نړیوالو پروازونو بهیر وځنډېده او لا هم پروازونه عادي شوي نه دي چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوهم خبر، قزاقستان له افغانستان سره د 15,000 ټنه اوړو د مرستې ژمنه کړې ده. د طالبانو حکومت د چارو ادارې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د قزاقستان د ولسمشر ځانګړي استازي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر سره د لیدو پر مهال د ګڼو سیاسي او دوه اړخیزو همکاریو ترڅنګ ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د 15,000 ټنه اوړو مرسته وکړي. بل لور ته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د قزاقستاني چارواکو ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره به د 15,000 ټنو اوړو د مرسته کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا دوه د خوشحالۍ خبرونه به مو را سره تر پایه پورې لیدلي وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.